بسم الله الرحمن الرحیم. ټایم ټیبل ته رالمه 15th اگست هوم ګروپ دا موږ سره نایټ شفت دی 10 PM دې کې به انشاءالله هوم ګروپ اپلیټ سټارټ کوو. کنټرول پینل ته رالمه. تیر درس کې مو فنډس او ګیټینګ سټارټډ دوه اپلیټ زده کوو. دې کې به انشاءالله هوم ګروپ اپلیټ زده کوو. هوم ګروپ ډیر زبردست اپلیټ دی د کنټرول پینل چې دا موږ سره د وینډوز 7 په ټولو ورژنونو کې موجود دی. که هغه پروفیشنل ده، که الټیمیټ ده، که انټرپرایز ده، که هم بیسیک دی، که همدا شان سټارټر دی. خو یاد ساتئ چې هم بیسیک او سټارټر کې ته هم ګروپ جوړولی نه شي بلکې جوین کولی شي. لکه فار ایگزامپل یو کس دی هغه سره په سیسټم کې پروفیشنل انسټال ده، بل ملګري سره دی چې دی هغه سره سټارټر ده یا فار ایگزامپل هم بیسیک ده. کوم سره چې پروفیشنل انسټال ده هغه به هم ګروپ جوړی، دا کس به هم ګروپ جوړی. بل کس چې کوم سره هم بیسیک ده یو سره سټارټر ده هغه به صرف ګروپ جوین کوي، جوړولی نشي. صحیح ده. هوم ګروپ څه ته وایي یا هوم ګروپ څه شی دی؟ It is the collection of PCs through which we can share videos, documents, pictures, music and even printers. هوم ګروپ د کمپیوټرونو مجموعه ده، یعنی هوم ګروپ په ترو باندې کمپیوټرونه سره جمع کیږي چې یو بل سره ډیټا شیر کی. کومه ډیټا شیر کی؟ هغه په یوزر فولډر کې. صحیح ده. یوزر فولډر کې لایبرریز کې ډاکومنټس کې چې دې کې کوم شیان موجود دي؟ ډاکومنټ، میوزیک، پکچر او ویډیو. دغه څلور فولډر موږ کولی شو ملګرو سره شیر کو او همدا شان موږ کولی شو چې پرنټر هم ورسره شیر کو. صحیح ده. هوم ګروپ به موږ څنګه کریټ کوو؟ هوم ګروپ باندې ما کلیک وکړو. کله چې تاسو سره انټرنیټ موجود وي، وای فای د سره کنیکټ وي، کریټ ا هوم ګروپ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې کریټ ا هوم ګروپ باندې کلیک وکړو تاسو ته به یو وینډو درکړي. په هغه کې به ټول هغه فولډر ورته انتخاب کړئ، چک باکس ورته ټولې چیک کړئ چې ډاکومنټس هم شیر کوم، فار ایگزامپل پکچر هم شیر کوم، ویډیوګانې هم شیر کوم، انیثینګ ایلس. تاسو به نیکس کلیک کړئ. کله مو چې نیکس کلیک کړئ تاسو به یو پاسورډ درکړي. نیکس به کلیک کړئ تاسو به هغه پاسورډ درکړي. به ته کولی شئ هغه پاسورډ چینج هم کړئ. هوم ګروپ چې کله تا کریټ کو به ته لیف کولی هم شي. هوم ګروپ مثال لکه د واتس اپ په شانتي دی، خو واتس اپ او دې کې فرق دا دی چې واتس اپ پاسورډ نه لري. واتس اپ ګروپ چې ته کله جوین کې یا سملګری جوین کې ته به انوایټ کی یا ته به پکې اډ کی، خو هوم ګروپ ته به ملګری ته پاسورډ ورخې، هغه به پاسورډ په ترو باندې تاسو سره ګروپ جوین کوي. خو به دې کې څه بندیزونه هم شته دي، لکه فار ایگزامپل زرا لمه او زه وایم چې دا ډاکومنټس ماته شیر کا، شیر وت ته براشي نو باډي کې دی واغستو نو دا لیف کیږي. هوم ګروپ ریډ اونلی. فار ایگزامپل زه دې آپشن نه ډاکومنټ شیر کما، بیا کوم ملګری چې موږ سره جوین شوي دي هغه به صرف ریډینګ کوي، لولي به او ګوري به، نه ایډیټینګ پکې کولی شي نه ډیلیټولی شي. دویم آپشن څه شی دی؟ هوم ګروپ ریډ اینډ رایټ. کوم ملګری چې موږ سره په دې ګروپ کې جوین دي هغه ملګری کولی شي چې دغه ډاکومنټس کې چې کوم شیان دي هغه ریډ هم کړي، کاپي هم کړي، ډیلیټ هم کړي، ایډیټینګ هم پکې وکړي. سپیسیفیک پیپل دین تاسو کولی شي چې کسان ورته خاص کړئ چې دا کسان به ایډیټینګ کوي، دا کسان به ډیلیټینګ کوي، دا کسان به صرف ریډینګ لپاره وي. صحیح شو. زه رالم بیا کنټرول پینل ته، هوم ګروپ ته. هوم ګروپ به څنګه جوړو؟ لیټس ډو اټ پریکټیکل.